وای د اولاد د راوړو خو دوه هغه طریقې دي، یو نکاح ده او یو زنا ده. یو نکاح ده یو زنا ده. نکاح زما شوی نه ده او زناکار زه یم نه، زما بچې به څنګه کېږي؟ د اولاد د راوړو خو دوه طریقې، یا بدکاري او یا نکاح. دا دواړه ما کې نشته، زما به بچې څنګه کېږي؟ رسوي ورته قالت دې ورته وي ان یکون لي غلام، زما بچې څنګه کېږي؟ ولم یمسسني بشر، زه نه یم ټچ کړی، مس ته وایي ټچ کړی، مس کړی، زه نه یم مس کړی، بشر یم انسان. ولم اکو بغیا، او زه داسې ښځه هم نه یم چې په سړو پسې ګرځم. بغیا هغې ښځې ته وایي چې هغه بدکاري، پوهېږې؟ نو زه داسې ښځه هم نه یم چې زه بدکاره یم. ښه نو دا دواړه هغه چې کوم اسباب دي خو نشته. اوس هغه اسبابو باندې الله جل شانو کراس راکاږي، او اصل مقصد هم دغه دی واقعات. ولم یمسسني بشر، دا بعضې مفسرین حضرات وایي ولم یمسسني بشر، زه سړي نه یم مسه کړی. ولم اکو بغیا، او نه زه بدکاره یم. وایي دا ډېر زیات تاکید دپاره وایي چې دا دې کار نه زه ډېر لرې پاتې شوی یم، غلط کار ما چېرته نه دی کړی. نو د دې دواړو نه مطلب څه دی؟ د دې دواړو نه یو مطلب دی. او دا نکاح او زنا دواړه تاسو ته ما بیان کړه، دې وجه ده ځکه بل ځای کې الله جل شانه د مسح چې کوم لفظ دی ولم یمسسني، د مسح لفظ الله جل شانه په هغه ځای کې ذکر کړی دی چې کوم ځای د نکاح دی. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإن طلقتموهن که تاسو زنانو له طلاق ورکړو من قبل أن تمسوهن، مخکې د نکاح نه، مخکې د نکاح نه. وقد فرضتم لهن فريضة، نکاح مطلب دا دی کورواله د شرعي قانون د لاندې. نکاح څه معنا؟ نکاح وایي کورواله کول د شرعي قانون د لاندې، دې ته څه ویلی شي؟ دې ته نکاح ویلی شي. نو دغه ځای کې دا نکاح دا د شرعي کوروالي په معنا باندې الله جل شانه راوړی دی. ځکه ما معنا دغه وکړه ولم یمسسني بشر، او زه چېرته سړي نه یم مسه کړې په نکاح کې. ولم اکو بغي، او نه زه بدکاره یم. بیا څه وایي؟ قال کذلک، قال وی فرشتي کذلک، الله هم دغه شان کارونه کوي. الله جل شانه هم دغه شان کارونه کوي چې اسباب باندې کراس راکاږي. الله جل شانه چې کوم کار هغه د اسبابو نه پاتې شي او د اسبابو نه ماورای زه کوم هغه څوک دی صرف الله جل شانه وایي زه کولی شم، بل څوک یې نشي کولی. قال وی دا کذلک هم دغه رنګې قال ربک ستا رب وی هو علی هین، دا خبره ماته اسانه ده. ولنجعله آیة للناس ورحمة منا، پته نه لګي دا په موږ څه چل شوی دی، یار سبق ته ویلو چلم نه راځي. ولنجعله دې دپاره چې موږ وګرځو دا ستا دا بچی آیة للناس، د خلکو دپاره یو نښه ده، ورحمه د خلکو دپاره یو نښه وګرځو، ورحمة او رحمت وګرځو منا د خپل طرف. داسې دا همدغه شانتې حضرت عیسی علیه السلام راغی، واقعي حقیقت حالت الله جل شانه د قدرت یوه نښه وه. او رحمته کم لحاظ سره رحمته په خپل امت باندې رحمته ډېر لوی هغه څه بیان کړ عیسی علیه السلام چې چا نه بیان کړ. ډېر یو لوی قانون الله جل شانه له ورکړ، قانون چې دا چاته میلاو شي نو دا رحمت دي که زحمت دي؟ او رحمت کنه داسې نه ده. ولنجعله دې دپاره چې موږ عیسی علیه السلام ګرځو آیة للناس، د خلکو دپاره نښه، ورحمة منا او رحمت د خپل طرف نه، وکان امر مقضي، او دا کار به کېږي، دا کار به کېږي. که ستا یو سترګه جاړي او که بله خاندي مریم خو دا کار به کېږي. وکانه دې امر اندازې کار مقضي کټ کړی شوی، بس دې باندې الله جل شانه پرچې کټ کړی ده. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. دلته اوس چل شو، دلته جبرئیل علیه السلام رانږدې شو، دا ورور په شا لاړه. جبرئیل علیه السلام رانږدې شو، او مختلف روایات دي. یو روایت کې چې حضرت جبرئیل د دې نستونه ونیو او پوکې ورته پکې وکړو، دلته بچی پیدا شو. بل چې دلته ورته پوکې وکړو په ګریوان، بل چې لمن د لاندې ورته پوکې وکړو. بس هر سیده سره زموږ کار نشته، تاسو بار وایم چې دا تربیت خبره ده. او جبرئیل راغی او الله جل شانه فرمایي د هغه په ذریعه باندې موږ په دې کې خپل پوکې وکړو، خپل روح مو ته ور واچو. پته لګي دا الله جل شانه یو حکم کړو، ښه څه کړو؟ یو حکم کړو الله جل شانه. ځکه روح په معنا سره راځي، دا امر راځي. اسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي، مخکې دې صورت نه تیر وما اوتیتم من العلم الا قليلا. نو سوي فحملته، دې حمل جوړ شو فورا، فانتبذت به، او دا یو طرف ته شو په دې بچي باندې مکان یو ځای ته قصیه لري، یو لري ځای ته لاړه. سبا ان شاء الله به دې بحث وکړو.